مهم خبر د چمن پر لټ کوونکي پاکستان ته ګواښ اسلام آباد پر لور خوځېږو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د چمن پر لټ کوونکو د پاکستان حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی. که یې چیرې غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه، د اسلام آباد پر لور به حرکت وکړي. د چمن پر لټ ویان عبدالصادق اڅکزي زاویه نیوز ته وویل چې د اسلام آباد پر لور حرکت کوونکي معترضین به زرګونه وي او د پاکستان حکومت به هرومرو خپل ځواب او حق اخلي. د اڅکزي په خبره دا به وروستی حرکت وي. نوموړي څرګنده کړې چې په دې برخه کې به له سیاسي ګوندونو سره هم مشوره وکړي. د پاکستان حکومت له تېرو څو میاشتو راهیسې د چمن پر لاره تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزه کړ چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د پاکستان حکومت له دغه تصمیم وروسته زرګونه خلکو هلته پر لټ پیل کړ او افغانستان ته پر تګ راتګ د پاسپورټ او ویزو پروسې پای غوښتنه کوي چې تر اوسه یې د هغه ځای حکومت غږ نه دی اورېدلی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو، دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.